بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. په وختونکو تاسو قربان الرحمن په پروګرام تاسو پوښتنې کې ځل بیا تاسو ته هر کله ډیره د خوشحالۍ خبره ده. تاسو پوښتنې کړې دي. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي که تاسو په څه مسله باندې نه پوهیږئ نو د اهل ذکرونه کوم خلک چې پوهیږي ذکر والو نه تاسو وکړئ نو چې په مسله باندې تاسو پوه شئ. تاسو پوښتنې راغلي دي خو معذرت کوم ته ټایم ملاو شوی نه ده جمع شوي دي. انشاءالله شیخ صاحب یو پیر بیا موږ ته خپل ټایم راکړی دی او ستاسو پوښتنې به انشاءالله په تفصیل سره وو. خو اول د شیخ سره ملاقات. شیخ صاحب ستړي مه شئ. خیر علیک. جزاکم الله خیر. عزکم الله. ډېره مننه شیخ صاحب تاسو خپل ټایم موږ ته راکړو. الله مبارک کړه. نن سبا خو هسې د خلکو سره مطلب دا دی چې ټایم نه د هر څه لپاره ټایم خو د الله دین لپاره ټایم نه خو بیا هم بس د الله توفیق ته الله موفق څه ملګري زمونږ داسې دي ماشاءالله هغو پوښتنې کړي دي. انشاءالله په ترتیب باندې نمبر په نمبر هغو ته جوابونه ورکوو. په دې کې زموږ سره شیخ صاحب پوښتنه اولنۍ پوښتنه ده د جهانزیب صاحب مردان نه او دا زموږ رشته دارانو کې هم راځي او په ده باندې یو ازمایش راغلی دی. هغه دا دی چې د دوی ځوان زوی چې کوم دی نو وفات شوی و تقریبا څو میاشتې مخکې نو دوا ورته کوو چې الله تعالی یې دوی له د زړه صبر ورکړي او د هغې نه بدل دی ورته هم ورکړي په دې دنیا کې هم او په آخرت کې. نو جانزیب صاحب کومه میسه چې کړې ده لږ اورو شیخ صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه دی؟ خیر ټیک ټاک خیر دی. شیخ صاحب ما یو تاسو کوو اوس چې تلاوت کې د قرآن پاک او سجده باندې راشي سجده باندې واوړي نو دا سجده په ټایم کې کول پایدار په ټایم کې وکړو اجر سیوا دی کنه وروسته یې وکړي غونډې په یو ځای باندې وکړي کله چې قرآن شریف ختم کړي ټولې په یو ځای وکړي یا په ټایم کې چې کله سجده راشي په ټایم کې وکړي نو غوره ده. جی شیخ صاحب ځینې خلک وایي چې دا واجب ده که دا څوک ونه کړي ګناهګارېږي پرې نو تاسو پرې وایئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب العالمین نه دا دعا ده چې دغه ورور ته د الله رب العزت د زړه سکون ورکړي او الله دې ته تسلي ورکړي او رب العالمین دې د دې دا زوی دې دپاره یعنې د قیامت دپاره یو ذخیره او شفاعت وګرځي. اللهم اجعله له فرطا وزخرا. سجده تلاوت اصل کې دا د تلاوت دپاره چې کله انسان تلاوت کوي او د سجدې دا ځای راشي نو دقه ځای کې به د سجده به کوي. اما که هغه وخت کې دې ونه کړه بیا وروسته چې دی د دې چېرته ثبوت نه دی راغلی او یعنې دا هم نه ده چې خامخا دا سجده سهوه لکه فرض دي که چېرته پاتې شو نو یعنې خیر دی. یعنې نبي صلی الله علیه وسلم بخاري حدیث دی زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې قرأت على رسول الله صلی الله علیه وسلم والنجم فلم يسجد. ما وایي چې د سورة او کما قال فرمایي چې ما وایي سورة النجم چې دی په نبي صلی الله علیه وسلم باندې تلاوت کړو او نبي صلی الله علیه وسلم په هغې کې سجده چې دی ونه کړه. نو مقصد دا دی چې په هغه وخت کې تا سجده ونه کړه نو بیا ضروري نه ده چې ته بیا وروسته سجده کې سجده تلاوت. نو مقصد دا دی چې په هغه وخت سره باید سړی سجده تلاوت وکړي. که چېرته هغه وخت سره ونه شوه بیا وروسته ضروري نه ده چې بیا وشي. هغه وخت د هغې چې دی فوت شو. ډېره مننه شیخ صاحب. شیخ صاحب د مونځ کې چې راشي نو دغه وخت کې څه وکړي خلک؟ مونځ کې منتقه حکم دی چې کله د سجده تلاوت وخت راشي نو هغه وخت سره باید امام سجده ولګوي او ورپسې مقتدیان هم او هغه وخت کې د سجده تلاوت وکړي. صحیح ده. یعنې او اوس یو امام هغه وایي نه کړي نو ګناهګار هم نو مقصد دا دی چې ضروري نه ده که چېرته امام ونه کړه ګوره سورت یعنې بل ځای کې حدیث کې راځي چې زید رضی الله عنه په سورة النجم کې هغه سجده ونه کړه نو نبي صلی الله علیه وسلم ورپسې ونه کړه. دلته یو بل سوال یعنې یو بل اهم سوال دی. هغه بعضې وخت کې ځینې خلک دا پوښتنه کوي چې یاره مونږ بعضې وخت کې یعنې د ریډیو تلاوت اورو یا په ټي وي کې اورو یا په کیسټ کې اورو یا شیخ صاحب جومات کې یو کس ناست وي هغه تلاوت ته غوږ هم ایښودی یا نه ایښودی. خیر هغه جومات خو لا بل یعنې نو ریډیو کې اورو مثلا ټي وي کې اورو تلاوت نو آیا هلته به سجده د تلاوت به کوو که نه به کوو؟ ځکه انسان دی هغه سجده تلاوت وکړي نو ورسره مونږ به هم کوو خو لیکن اوس ټي وي دی یا مثلا ریډیو دی کوو به که نه کوو. په دې کې ابن عثیمین رحمه الله یو ډېره ښکلې خبره کړې ده. هغه وایي چې آیا دا ستا ټیپ یا ټي وي هغه سجده لګوي وایي هغه نه لګوي. نو همدې وجې نه چې مقصد دا دی چې زید بن ثابت رضی الله عنه چې سجده ونه کړه نو نبي صلی الله علیه وسلم ورپسې سجده ونه کړه
نو مقصد دا دی که چېرته هغه قاري چې څوک تلاوت کوي هغه سجده وکړه نو ورسره تم سجده وکړه، که چېرته هغه ونه کړه نو په تا باندې هم سجده نشته. سجده او نشته. نبی صلی الله علیه وسلم ته وروسته دا منل چې سجده به دې کړې وي. نو مقصد دا دی که څوک د تلاوت د ټي وي نه اوري یا د دغه نه اوري د ریډیو نه نو سجده تلاوت په هغې باندې نشته دی انشاءالله. شیخ صاحب یو بل هم زمونږ ورور دی د دیر د روړې نه دی اکرام بهي، دغه هم ډېره بهترینه مسله یې تپوسل ده په جرابو باندې مسح. دا هم یو د کشمیر مسله ثابت شوې ده نو د دې هم لږه وضاحت پکار دی. السلام علیکم ملګرو، څنګه له ښه امید درب نه خبرې. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یو پوښتنه ستاسو نه کوم، د جورابې یو خو پاکه جورابه یو خپم پاکه چې واچې په دې باندې مسح کړې، آیا دا جایز دي کېږي په دې باندې مسح کړه؟ دغې دې لږ وضاحت وکړئ. یو الریډي ګنده جورابه یې بېلماغې نه په هغې باندې کېږي، پاکه خپه پاکه جورابه په هغې باندې ته مسح کړې، نو په دغې لږ وضاحت وکړئ. جی شیخ صاحب. بس د الله نه به دعا وکړو چې یا رب د امت په زړونو کې چې دی محبت او مینه واچوي. یعنې په معمولي مسلو کې مونږ یو بل سره چې دی اختلاف او یو بل سره چې دی یعنې زړونو کې زموږ نفرت پیدا کړي. ډېر زیات د افسوس خبره ده، خصوصا په داسې اختلافي مسایلو کې. ګران ورونو، په جرابو باندې مسح دا چې دی یو اجماعي مسله ده، یعنې مقصد دا دی چې ټول په دې باندې قایل دي چې جرابو باندې مسح کېدی شي، لیکن مسله صرف په شروطو کې ده. جی صحیح ده. په دې باندې جرابې په شرطونو کې چې پیړه کنه دی بدل کې، یعنی مقصد دا دی چې په دې باندې خو اتفاق لري ټول علما چې په جرابو باندې مسح شته دی، خو لیکن په شروطو کې چې آیا د دې په شروطو کې دا شته، د جرابو په شروطو کې دا شته دی چې یاره دا جرابې به نري وي او کپېړې به وي، شلېدلې به وي که نه به وي، په هغې کې به سوری وي که نه به وي. په دې خبرو کې اختلاف دی. صحیح ده. عموما په جرابو باندې مسح کول چې دی جایز دي او په دې باندې د دې په جواز باندې ټول متفق دي. صحیح ده. نو صرف په دې کې اختلاف دی چې یاره جرابې به څنګه وي، هغه به یعنې مقصد دا دی چې نري به وي. بعضې علما ځینې شرطونه دي. صحیح ده. نو اما جرابو باندې مسح کول د صحابه کرامو نه چې دی ثابت دي، پوه شو، نبي صلی الله علیه وسلم ثابت دي، خو لیکن په هغې کې د اهل علمو کلام شته دی چې یاره نبي صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیثو باندې ثابت دي او که نه دي ثابت، په هغه حدیثو کې کلام شته دی. اما په صحابو کې ډېرو صحابو نه چې دی په جرابو باندې مسح چې دی وارد ده، او یعنې په هغې کې ډېر شی صحابه دي. ځینې په هغې کې چې دی یو څو یعنې ابن مسعود رضی الله عنه نه، د نورو ډېرو صحابو نه تقریبا بعضې علماو د 11 صحابو نه چې دی د عمل د په جرابو باندې د مسح کولو چې دی هغوی روایت کړی دی. نو انشاءالله العزیز په دې باندې جرابو باندې مسح کېدی شي. اما دا خبره پاتې شوه دا چې یاره دا کمې جرابې چې مونږ نن سبا استعمالوو، یاره آیا په دې باندې په دې جرابو باندې کېږي که نه کېږي، ځکه چې دا نري دي. نري دي. نو په دې باندې اوس مثال خبره سعودي ته یا عربو ملکونو ته چې څوک لاړ شي نو هغه خلک یې کوي، اما دلته چې دی یعنې د امام صاحب مذهب هغوی دا احتیاط کوي په دې کې، هغوی وایي شره په نرو جرابو باندې نه کېږي. نو محترم ورونو، زه دا وایم چې یاره که څوک جرابو باندې مسح نه کوي، خلاص جرابې وباسئ او تاسو خپلې خپې ووینځئ. څه دې کې څه دومره یعنې دغه ګرانه مسله نشته دی، خو لیکن که چا جرابو باندې مسح وکړه هغې چې دی په حدیثو باندې استدلال کړی دی نو هغې ته چې دی بدرد مه وایي. الله رب العزت نه دعا ده چې رب العالمین زموږ په زړونو کې یعنې مینه او محبت واچوي چې د دې مسایلو په سبب باندې چې یاره زمونږ مذهب کې دا شی دی او د مثلا فلان کې مذهب کې دا شی دی. امام احمد رحمه الله مذهب هغوی چې دی دا جرابې اچوي، تاسو یې نه اچوئ. خلاص یو بل پسې باید مونږ چې دی نفرت ونه کړو. دې کې لږ مطلب چې ظرف نه کار راڅه غواړي. شیخ صاحب دغسې یو واقعه ده، نو یو کس هغه مونږ ویل ځو مانځه ته د جمع، نو هغه ماته دا خبره وکړه چې یاره په دې جومات کې چې کوم امام دی زه پسې په جمع کې مونځ کوم، په اوړي کې پسې مونځ کوم. نو ما ویل دا خو ډېره عجیبه خبره تا وکړه، په جمع کې دی په جرابو مسح کوي. دغه سوال چې دی د سعودي کې دا خلک دا سوال ډېر کوي، هلته به نو اکثر به دا سوال مونږ نه کېدو چې یاره دلته امام چې دی په جرابو باندې مسح کوي نو هغې پسې
بعضې داسې خلک دي چې په خپله دیره کې به مونځ کوي جی د جرابو سره او ګوره دا ټول یعنی د جرابو خبره دونه غټه لکه یو په ویش درجه جماعت پرېږدي او بیا کور کې او ګوره شیطان دی دغه ته ګوره که نه چال ته ګوره چې دقه سړی هغه امام پسې به مونځ نه کوي هغه جماعت به پرېږدي جومات به پرېږدي او راځي بیا ګوره مخې ته ګوره دغه لګېدلی ویسیار ټي وي لګېدلی او دلته دی ورته مانځه ته ولاړ هغه لګېدلی یم دغه شان پوه شوې والا ډېر خلکو ماته داسې ویلي دي چې هغه هلته وایي مونځ ونه کړي راشي دلته مخې ته یوه ټي وي لګېدلی دلته دی ورته په مانځه باندې ولاړ یعنې دا هغه خلک چې کوم د مانځه سره هغې مینه نه وي اکثر دغسې خلک ځان ته بهانه جوړه کړي او ډېرو کې مونځ کوي بس دا خو خپل ځان له دوکه ورکول یې څنګه یې ورکوي شیخ صاحب زه یم چې دی خو یو ملګري دا تپوس هم کړی کرام چې یاره پاکه نو که خپاسې پاکوي او اودس د سړي نه نو بیا جرابه اچولی شي که نه ضروري دی شرط دی طهارت یعنې د شرعي طهارت چې دی ورته ضرورت دی چې مثلا تا اوس ماسخین لمونځ دی هغې دپاره د اودس وکړو او بیا دې جرابې واچولې نو ستا وخت د دې ځای نه شروع شو ټیک شوه اوس یا مثلا تا چې دی د سهار مانځه دپاره اودس وکړو ټیک شوه مونځ دې مو وکړو او بیا وروسته چې دی 10 بجو کې تا چېرته جرابې واچوه اودس دې شته اودس دې مقه سهارنی اودس دی بلکل نو دقه اودس به حسابېږي ته چې بل ځل سهار مونځ وخت راشي جرابې به وباسي صحیح ده ټیک شو د مسې وخت نه اودس کله چې دې واچولې هغه یعنې چې بل سهار وخت راشي جرابې بیا وباسي دوباره به چې دې خپې به ایون دي شیخ صاحب زه یم که تاسو د خپله خپه مبارک لږه بره کېدئ او دا پریکټیکلي طریقه زموږ خو کتونکو ته ووایي چې دا مسح په دې طریقه کېږي یعنی مقصد دا دی چې مسح خو ساده طریقه ده اوبو تر راغسته پکار دي ټول چې مقه او باید چې په نوې اوبو باندې په ښی لاس کول غواړي که دواړه لاس راښکول غواړي یعنې انشاءالله په دې کې دا ضروري نه ده چې مونږ په یو لاس وکړو په دواړو لاسونو سړی کولی شي او اوبه باید چې نوي کړو داسې نه چې اوس مثال خبره په کم لاسونو مونږ مسحه کړې ده او هغې باندې بیا چې دی په خو مسحه کوو نه نوې اوبه په هغې باندې به چې دی په خو باندې به داسې دا لاس داسې راکاږو علي رضی الله عنه فرمایي لو کان الدین بالرأي لکان مسح اسفل الخف اولا من اعلاه کچر دین وای په عقل باندې وي یعنی په عقل چې موږ دین اغسته نو وای لاندې طرف باندې مسح کول دا زیات دا نو ما به وای داسې مسح کول لاندې طرف ځکه چې خیره خو لاندې لګي خو لیکن عقل په دین باندې نه دی څنګه چې موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم ښودلی دی دغه همدې وجې نه موږ چې دی په بره حصه باندې داسې مسح کوو نو مقصد دا دی چې باید مسلمان خپل زندگی خپل هر حرکت هغه د دین تابع وګرځي داسې نه چې په عقل باندې هغه چلیږي چې دا شی ماته ښه ښکاري دا شی ماته ښه نه ښکاري جی شیخ صاحب مننه لږه لنډه دمه کوو په وګورونکو اوس هم لنډه دمه لرو موږ سره اوسئ ډېر زر راځي په کتونکو زمینه پس یو ځل بیا تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی یم د جرابو مسح شیخ صاحب تاسو ته وویلم خو تاسو به یو احتیاط بل کوئ چې که چېرته په سفر کې یا په سفر کې نه کور کې نو د یوې ورځې نه زیات او دې ته هم تاسو ګورئ که چېرې تاسو بوټاني یا څه پخ پوکئ او هغه بوی وکړي نو بیا دا ضروري نه چې ته به خامخا شواروز په هغې پوره کوي یا 3 ورځې پوره کوي نو په کار ده چې چاته تکلیف ورنه کړی شي جومات ته تاسو ځئ هغه جرابې وباسئ نورې بدلې کوئ او خاص اهتمام دې لپاره کوئ چې جرابې څښانه یې د هغې نه بوی نه ځي په سب کې چې په کوم ځای تاسو پې کېدئ د بل کس په هغه ځای باندې سجده لګي نو دې ته ډېر زیات احتیاط پکار دی یعنې تاسو دې ډېرې ښکلې خبرې ته اشاره وکړه ځینې خلک چې دی هېڅ خیال نه ساتي پوه شوې هماغه واپس اغوندي خو هماغه خپوی چې دی بوی اغستی پوه شوې هماغه خپې چې دی بیا په قالین باندې ږدي هغه هم چې دی بدبوی اخلي ګوره اسلام د نظافت دین دی ګران ورور نو داسې مه کوئ کم از کم خپلې خپې وینځئ پاک صفا چې دی جومات ته داخلېږي په داسې حالت کې چې بل چاته تکلیف ونه رسېږي نو هغه جرابې وباسئ او هغه بالکل ځان سره هلته یې وړئ مه بلکې دروازې سره بوټانو سره یې کېدئ چې خلکو ته تکلیف ونه رسېږي شیخ صاحب ځینې وخت داسې وشي چې دا خواږه کتونکي یا څوک چې اودس وکړي نو خپه وچه نه شي او هغسې جرابې واغوندي بیا پکې بوټان هم واغوندي دا بیا ډېر زیات چې کومه خلکو ته تکلیف رسوي پکار ده چې خپه وچه شي بیا د هغې نه پس سړی جرابې په خپو وکړي نو بیا هغه تقریبا ورځ نیمه چلېږي جی یو بل زموږ ملګری دی جانباز دی او دا بالکل واقعي چې جانباز دی وزیرستان نه دا ډېر زیات کوشش کوي په دین ځان پوه کوي او همیشه رابطه یې کړې ناکله یم کوم مسج پوه هم نه شو خو چې بیا بار بار واورو بیا پوه شو دی اورو چې دی څه وایي
السلام علیکم شیخ صاحب ښه برابري وخت ریش په ورځ شیخ صاحب د انسان تو با ترکیم ټمپر علاقه قبلوي د انسانونه شو خدوا قسمه دی یوزي مسلمون دی یوزي کفار دی مشتو سو الحمدلله ټول مسلمونی د مسلمان تو با لا پاک کریم ټمپر قبلوي او د کافر او بل شیخ صاحب تو باشه خو ابداس په خانه دای چې ابداس په وتا کې چې سټن تو باو بوسا لا پاکی قبلوي کنه ابداس وسه تعلق نه سره لاري بل شیخ صاحب لکه سړای تو باو بوسی دا ابداس نوی او مثالا وچاوي په سجدا لا پاک تا پریوزي ابداس یا نوی د سو حکم دای په اسلام ش ګناه شتا کا نشتا ځکه سره تو بداسو بوسه مولای صاحب چې ابداس میں نوی کلا کلا مثالا غاقب یا غالا پاک تا پا سجدا پرزد چی یالا تو تا می تو بادو جی شسیابا الله نه دا دعا ده چې رب العالمین دې دا انسان همدغه شانتي موفق لري ګوره بعضې سوالونه انسان ته دا احساس کېږي چې دا انسان نیک انسان دی صالح انسان دی کوشش په دې باندې مونږ ښه ګمان کوو چې د الله یو نیک بنده دی د داسې مصائب چې دی همیشه دی خیال ساتي صحیح نو مقصد دا دی چې دی وایي چې یاره د مسلمان توبه او د کافر توبه یو خو په توبه کې یعنی رب العالمین د هر چا توبه قبلوي او په هر وخت کې قبلوي تر څو چې انسان د غرغرې یعنی د ځنکدن حالت په هغې نه وي راغلی نو دې لحاظ نه د وخت په لحاظ باندې د ټولو توبه رب العالمین یو شانتې قبلوي که هغه مسلمان دی که کافر دی یعنی تر څو چې انسان ځنکدن وخت په هغې باندې نه وي راغلی که مسلمان دی که کافر دی رب العالمین د هغه دعا قبلي اما پاتې شو دا چې یاره مثلا الله رب العزت چې دی د کافر توبه چې کله قبوله کړي نو د کافر توبه دا ده چې هغه به اسلام اول راوړي ایمان به اول راوړي صحیح شوه او بیا چې کله انسان ایمان راوړو د ایمان او اسلام داسې شی دی چې حدیث کې راځي والاسلام تهدم ما قبله نبی صلی الله علیه وسلم هغه عمرو بن عاص رضی الله عنه راغلی او کنه یو ځل اسلام یې راوړو بیعت یې کولو لاس یې بیرته وروسته کړو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم باندې شرط ولګاو چې یا رسول الله زما دا شرط دی چې الله زه به ایمان راوړم اسلام به راوړم او په دې شرط باندې چې الله رب العزت زما ګناهونه به بخي مخکې نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا چې اسلام راوړو دغه اسلام ستا ټول ګناهونه مخکینی چې دی بخي نو اسلام یعنی کافر چې کله توبه وکړي او الله ته یعنی او هغه چې د اسلام راوړي اټومیټک د هغې ګناهونه چې دی صفا شو په دې توبه باندې په دې اسلام باندې نو مقصد دا دی چې د کافر توبه هغه دا ده چې هغه به ایمان اول راوړي اسلام به اول راوړي او په اسلام کې به داخلېږي دا پاتې شو هغه انسان چې کوم انسان مثلا مؤمن دی مسلمان دی هغه توبه وباسي نو هغه خو الحمدلله مخکې نه چې دی هغه په ایمان کې دی او رب العالمین دا فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی او دا حدیث قدسی دی چې په دې کې رب العالمین داسې فرمایي چې اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا یغفره او کما قال فرمایي الله رب العزت چې زما بنده یو ګناه وکړه ولیکن هغې ته د دې شي علم و چې د دې بنده یو رب شته دی او هغه داسې رب دی چې هغه یغفر الذنب هغه نیولم کولی شو بخلم کولی شي د هغې هغه ګناه چې دی بخي صحیح ده نو هغه چې دی ګناه کوي خو لیکن الله رب العزت د هغې ګناه بخي حدیث کې راځي چې بیا هغه سړی ګناه کوي الله رب العزت بیا ورته فرمایي چې اذنب عبدي ذنبا وعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب زما دا بنده په دې باندې پوه دی چې د دې یو داسې رب دی چې په ګناه باندې انسان نیسي هم او الله رب العزت ورته مغفرت هم کوي همدغه شانتي انسان نه ګناه کېږي او الله رب العزت هغه دا وایي چې یعنی دا انسان نه چې دا ګناه کېږي په دې وجه کېږي چې دې ته علم دی چې زما رب ماته ګناهونه بخي بیا اخره کې الله رب العزت ورته فرمایي چې زه اعمل ما شئ زه ته چې څه کې ما درته بخښنه کړې ده خو ته الله ته توبه وباسه نو مقصد دا دی چې څومره هم انسان نه که ګناه وشي نو خو لیکن الله ته رجوع کوه خو په صدق سره داسې نه چې ته د رب سره دروغ ووایې
رب خو ستا په زړه باندې پوهېږي جی، که نه، جی، داسې بالکل. نه چې والله ما ته رب ویلي دي چې ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، جی، جی. بس زما داسې نه ده. جی. الله ستا هغه د زړه صدق او ستا د زړه هغه صداقت خو ګوري که نه. حالت ګوري. که چېرته ته صادقانه د زړه نه توبه ویستې وي، نو بیا که تا نه هر څومره بیا ګناه شو، بیا چې د شیطان دوکه کړې، بیا شیطان دوکه کړې، خو رب به ستا ګناه خامخا بخي. سبحان الله. رب ډېر غفور رحیم دی، ډېر غفور رحیم دی. یقینا چې زه وایم چې د الله تعالی د رحمت او دغه په غضب باندې غالب نه وي، نو شیخ صاحب بیا خو هېڅوک به نه وخلا شي، دنیا به داسې خالي پرته وي. بیا بلکل همدغه نو شان د الله تعالی په دې کې حکمت دی او هغه ځان ته چې کومه دی د عاجزي. شیخ صاحب انسان دی که نه، لکه بچي دی، چا بچی او هغه بار بار غلطي کوي خو راځي. یو داسې بچی دی چې مور نه غاړې چاپېرې پلار نه چې ما معاف کړو، زما نه کله خپې نیسي او کله ګیرې نه لاس تندې کوي، نو یقینا دغه پلار نشي ټینګېدی چې دغه معاف کړي. خو یو داسې بچی دی چې هغه ګناه وکړي او راشي که مړی تکبري به کوي چې راځي نه چې ما وکړو، هغې ګوره مور او پلار ورته څومره په زړه کې دغه ساتي که نه چې تکبر کوي. بیا زمونږ رب څومره مهربان دی، هغه موږ نه بخي. ګوره زمونږ تعامل باید د رب سره داسې وي لکه د هغه وړوکي یو کال 2 کالو ماشوم. هغه مور چې دی بعضې وخت کې سپېړه ورکوي، خو هغه د هغې غېږې ته ورننوځي، هغه چې دی سپېړه هغه هغې غېږې ته ورننوځي. نو همدغه شانتې باید زمونږ رب، زمونږ تعامل د رب سره همدغه شانتې وي. یعنی همیشه الله رب العزت ففروا الى الله، الله فرمایي ای خلکو تاسو الله طرف ته ور منډه کوي، یعنی الله طرف ته راوګرځئ. لا ملجا الا الیک، د تېښتې ځای نشته دی یا الله مګر ستا طرف ته دی. یعنی بس همیشه الله رب العزت ته رجوع، همیشه الله ته زاري، همیشه به لکه ماشوم چې څنګه خپل مور ته جاړي فریاد کوي تر څو چې هغه مور ته نه راضي شي، خبرې چې پې منل نه وي هغې پورې چې کومه جاړي. دغه شانتې باید مونږ خپل رب سره تعامل وساتو. جی ډېره مننه شیخ صاحب. مسیجونه خو نور هم ډېر راغلي، انشاءالله بل پروګرام کې به نور مسیجونه ورو دغه جوابونه به ورکوو. تاسو خپل قیمتي ټایم مونږ ته راکړو، زموږ د پروګرام مؤثر ته ورسېد. بارک الله فیک، جزاکم الله خیر. هو کتونکو دا شیخ صاحب مونږ ته ډېر ښه حدیث بیان کړو، ستاسو د پوښتنو جوابونه یې تاسو ته درکړو، او اخره کې د الله تعالی او د انسان کوم تعلق چې دی هغه یې تاسو ته بیان کړو. نو که انسان هم څومره ګناهګار شي، د انسان ګناه هر څومره غټه شي، هر څومره زیاته شي، خو د الله رب العزت د ذات نه نشي غټه کېدی، د هغه د رحمت نه نشي غټېدی انسان ګناه. او د انسان د ګناهونه که د ځمکې نه د اسمان پورې هم د خلا ډکه کړي، بیا هم د الله رحمت د دې نه ډېر زیات وسیع دی. نو کوشش کوئ کله چې ګناه درنه وشي، نو کومه مطلوب چې الله ته عاجزي رجوع هغه ډېره ضروري ده. د الله په امان.